بچو مور د کور نوم دی ښه بچوړو مور او کور چې مور نه بیا به کور نه ګورې ښه بچیا دا مې یاد ساته یاد چې مور نه وه کور به نه ګورې ښه دا یوه مور ده چې ستا په انتظار ناسته او تا ته لپې اوچتوي تا ته ورکولاوي ستا بدی د پلار نه پټوي په هغې پرده ورچي دا یوه مور ده ګورې ښه بچی بیا به څوک نه ګورې بیا به څوک نه چې د تهجدو ټیم شو نو اوبه راوبهیدلې په نالی کې بایزید بستامي رحمت الله علیه پوه شوې مور مې تهجد له پاسېده ورلی ټک ورک چې ور یې وټکو نو مور ورکول او بایزید خیر علی الله دې وبخ علم دې کړی دی بچیا دا د استاذ پګړی مې راوړې ده مورې استاذ خپله پګړی ښه بچیا وی الله دې رضا که بچیا تا ما ته وی زه رب رضا کوم وی مورې رب مې نه دی رضا کړی علم مې وکړو خو رب نه دی رضا وی زه په ځان پوهېدلم چې ولایت را سره نشته ځان راته معلوم و علم مې کړی خو ولایت نه و ښه بچیا بچو ولایت جدا شی دی قبولیت جدا شی دی بچو حفظ جدا دی او قبولیت جدا دی بچیا قبولیت په د بابا سره ښه بچیا قبولیت د بیبي سره دی ښه بچیا قبولیت جدا شی وی مور مې راته وایي چې رب نه دی رضا ما وی نه مورې وی مور مې لاس اوچت چې ربا زما بایزید بچی 12 کاله وګرځېد ربا بایزید نظر ازای ما رب تتی نه رضا شي وی چې مور مې لاس واپس کړو الله را باندې د ولایت دروازې کوله وکړلې ما ته څه پته وه چې رب رضا کوي نو مور به رضا کوي ما ته پته نه وه زه 12 کاله ګرځېدم ما رب رضا کو پته راته نه وه چې کور کې بیبي رضا که چې رب رضا شي بابا رضا که چې رب رضا شي قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی بابا خفه دی رب به خفی خام د یو کس زوی حفظ وکړو ما ته ټلیفون وکوي بچی مې حافظ شو وی زه ورته خپې کولی شم لکه داسې خپه ورته غځولی شم د سینه کې قرآن دی که نه حافظ قرآن نه شو وی د سینه کې قرآن دی وی زه ورته خپې کولی شم ما ورته وی ته پلار دا حافظ قرآن دی خدا بچی دی ته پلار ما ورته وی ته سره د دین چې د حفظ کړی دی دا خپه وله غیږ کې ورکوه داسې اوږدوه او ده به د خپه ځان پورې نیولې دی به یې چاپې کوي ښه پلاره ته به ده ته خپې غوځئ دی به سره د حفظ نه تا ته خپه نه غوځئ ښه بابا ته پلار پلار دی به حافظي ده به پګړی والي خو تاله به په خپو زور کوي ښه بابا ده به پګړی والي مورې خو سره د پګړی به ستا خپه په سینه پورې نیسمه ښه مورې سینه د سره د پګړی ما د محدثینو تاریخ کتلی دی چې د ورځې به احادیثو درس ورکو او د شپې به د مور خپې چاپی کولې د شپې به د مور خپې چاپی کولې شپې به د مور خپې چاپی کولې امام بخاری رحمت الله علیه پیژنئ بخاری شریف کتاب یې لیکلی دی ښه داسې کتاب یې لیکلی دی چې په قرآن پسې دویمه مرتبه اصح الکتب د ټولو نه صحیح کتاب په قرآن پسې دا بخاری دی ښه دا داسې کتاب یې لیکلی امام بخاری داسې سړی و ښه چې کله بخاری شریف لیکو وی 6 لاک احادیث راته په یادو چې کله مې بخاری لیکه ښه بچو الله داسې مقبولیت ورکو امام بخاری را چې په غونډه دنیا نن د امام بخاری کتاب چلیږي بخاری شریف چې نه ویلې څوک ورته عالم نه وایي ښه چې دا بخاری لاس کې والی وی دی عالم شو وی دی د بخاری وی بچو دا کتاب چې لیکلی الله څومره مقبولیت امام بخاری له ورکړو خبر یې دې په سترګو ړونو ښه بچو دې ړونو ښه مونیسې دې ړونو دا دومره د احادیثو غټ کتاب لیکل آو دا څنګه چلو شو زه ورته هم دې ړونو مورې لپې الله ته اوچتې کړې وې ربه زما د بچي نظر راکماله زما بچي نظر راکماله نن ما ته بچی وایي زما کاروبار بند دی هم دا د مور دعا ته څه دی مړه ویزه مې نه کېږي هم دا د مور دعا ته څه دی ویزه او کاروبار او بیماری او پریشانی دا ډېرې وړې خبرې دي د امام بخاری د سترګو نظر نشته او مور یې لاس اوچت کړ ربه زما د بچي نظر ماله راکړي زما د بچي نظر تلی دی زه د بچي نظر غواړم دعای کوله خوب یې ولیدو ابراهیم علیه السلام خوب کې ولید ابراهیم علیه السلام ورته وی
پاسه رب دی دعا قبول کړله د بچی نظر دی واپس راغلی دی چې مور پاسې د بچی نظر واپس راغلی دی الله تینا امام بخاری جوړ کو ښا امام شافعي چې علم لګلې دی دا کونډې مور لګلې دی ښا زنانه و امام شافعي کونډې مور لګلې دی او چې امام شافعي عالم شو او راغې مکی مکرمه ته خلق ورته بهر راوتلی مور سیټ ته په یوه ګټه ناسته ده ورسره د امام شافعي ترور ناسته ده دواړه ناست چې د خلقو نه امام شافعي راواختېدو د مور خواله راغی مور چې امام شافعي ته وکتل نو مور یې خپه وه امام شافعي ورته ویل ته ولې خپه وی بچیا دا شاته د سره څه دي اوښان را روان وی دا اوښان دي وی دا کوم ځای وی دا خلقو را کړي دي وی بچیا په دې مې دا طبیعت خراب شو دا مې نه دي خوښ وی ته ما لېږلی وی بچیا چې ما له به سینه د احادیثو نه ډکه راوړي بچیا مورې راوړي مې دا نه بچیا په دې مال خفه یم دا خلقو هسې را کړي نه بچیا دا مال ټول خیرات که چې بیا دواړه زه کور ته ټول مال خیرات کو د مور سره کور ته روان شو ښه وی ما لېږلی وی چې ما له به دا سینه د احادیثو نه ډکه راوړي دا د امام شافعي مور وه دا د بایزید بستامي مور وه داسې میندې وې چې بچي ولېږل الله تېنه څه جوړ کړل الله تېنه څه جوړ کړل دی په شا د میندو دعاګانې وي دی په شا د مور لپې وي بچو بچیا یو مقوله ده یو متل دی وی غټ شه خو د پلار او د مور نه ښه بچیا خدای دې ډېر غټ سړی که خو د پلاره به نه غټېږي ښه د بابا نه به نه غټېږي ښه د بیبي نه به نه غټېږي د استاذ نه به نه غټېږي بچیا کو دې درې واړو نه غټ شوې نو غټ په نشي ګورې غټ په نشي بچیا باس لاړې لاړې کو د دې درېو نه غټ شو د بابا نه به قدم ناړی ما ته وایي بابا مې چرسي دی زه حافظ یم زه عالم یم بابا مې چرسي دی زه ورته هم بس په اپله به نور نه ځي ویولې زه ورته وایم که چرسي دی نو د الله سره چرسي دی خو تا د پاره ولی دی تا د پاره ولی دی ها دا بابا تا د پاره ولی دی دا بابا تا د پاره ولی دی علماو نه تپوسو کوي چې کعبې ته کله بنده وګوري ها کعبه د الله کور دی چې بنده ورته وګوري نو 20 رحمته پې راورېږي 20 رحمته صرف په لیدو کعبې ته چې کعبې ته سړی وګوري نو 20 رحمته پې راورېږي او چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي ښه بچیا دا مخ د کعبې برابر دی بچیا د بابا مخ د کعبې برابر دی بچیا د مور مخ د کعبې برابر دی بچیا د رحمت په نظر بیبي ته ګوره د رحمت په نظر بابا ته ګوره دې ته چې ته ګورې الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي بچیا مور او پلار رضا سه مور او پلار رضا سه او تاسو تم درخواست دی چې بچی مراولی او دی علماء ولای دا لاس په لاس کې ورکوي بس سم بچی دلته جوړو ته وایې ته به یې خراب کړي نن زه به یې چېرته بوځم هسې زه چېرته تلی یم خو په دې ځای به یې دله ودرومه یقین وکئ دا ایمان دی ښه چې دا پګړین ستاسو دی بچو ته په سر کړی او ستاسو دا بچی م په دې ځای کېنولی یقین وکړه والله چې دا مقصد دی چې ستا بچی د منبر او د محراب جوړوم ستا بچی دې ځای له راولم